بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درسي ویډیو کې به موږ او تاسې د کاربوهایډریټونو یو بل ډول په اړه چې د پولیساکارایډونو په نامه باندې یادېږي په هغې باندې به وغږیږو. دا چې پولیساکارایډونه څه شی دی، کومې عمومي ځانګړنې لري، کوم ډولونه لري، په دې موضوعاتو په همدې درسي ویډیو کې تم کیږو. هر پولیساکارایډ د هغې جوړښت، د هغې خواص، هغه بیا په خپل مشخصا چې د هغې لپاره کومه ځانګړې درسي ویډیو لرو په هغې کې ورباندې غږیږو. راځئ مخکې تر هر څه همدغې انځور ته یو پاملرنه وکړو. څه پکې وینئ تاسې؟ ګورئ، مثلا دا یو مونوساکارایډ دی، دا هم بل مونوساکارایډ دی، دواړه یو له بله سره یو ځای شوي دي د ګلایکوزیډیکې اړیکې په واسطه باندې. درسته ده؟ ولې دوام پیدا کوي، دغه مونوساکارایډونه یو ځای کېدنه دوام پیدا کوي. په دې معنا باندې چې پولیساکارایډونه اصلا ماکرو مالیکولونه دي، یعنی لوی مالیکولونه دي. مونوساکارایډ یو له بل سره یو ځای کېږي. مثلا چې کله تعداد د 9 نه پورته شو نو موږ ورته پولیساکارایډ وایو. نو تعریف او پیژندنې په دا ډول کوو چې پولیساکارایډونه هماغه کاربوهایډریټونه دي چې د مونوساکارایډونو د یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي او دغه پولیساکارایډونه د ګلایکوزیډیکې رابطې په واسطه باندې یو له بله سره یو ځای کېږي. دې ته اصلا پولیساکارایډونه وایي. پولیساکارایډونه د ګلایکانز په نامه باندې هم یادېږي. ګلایک اصلا ګلایک د کاربوهایډریټ په معنا ورکوي، او دا چې آنز څنګه ورته وایي په همدې درسي ویډیو کې ورباندې تم کېږو، ورباندې غږیږو. د پولیساکارایډونو یوه ځانګړنه دا ده، البته کیمیاوي له لحاظه دوی یو تعداد یې په اوبو کې منحل دي. خپل شرایط لري، مثلا ځینې په نارمل حالت کې نه کېږي، یعنې لږ حرارت باید ورکړل شي بیا په اوبو کې حلیږي. البته ډېر حرارت باید ور نه کړل شي ځکه بیا هغه ګلایکوزیډیکه رابطه له منځه ځي. یو تعداد د پولیساکارایډونو هغه په اوبو کې منحل نه دي، ولې په اوبو کې خپریږي د ذراتو په شکل باندې چې کلویډل ډسپرشنز ورته وایي، یا سسپنشن هم ورته ویلی کېږي. یو حالت دا دی چې یوه ماده په یو محلل کې حلیږي، په یو محیط کې، په یو فاز کې حلیږي. ولې یو حالت دا دی چې یوه ماده په یو محیط کې خپریږي او حلیږي نه، د ذراتو په شکل باندې خپریږي. یو تعداد پولیساکارایډونو ځانګړنه همدا ده چې هغوی په یو محیط کې، په اوبو کې البته، خپریږي. دلته هم دوه فاز وي، یو همغه فاز دی چې په هغې کې ذرات خپریږي، او یو خپله ذرات دي چې دلته اصلا پولیساکارایډونه دي. مثلا که چېرې دغه انځور په نظر کې ونیسو، وینو چې اوبه دي، په اوبو کې ذرات خپاره شوي دي. کلویډل ځکه ورته وایي چې سسپنشن کې بیا خپل ډولونه دي. د دوی د ذراتو قطر او د ذراتو اندازه له 1 نانومتر څخه تر 1 مایکرومتر پورې دی. که چېرې موږ یوه ذره د دې په نظر کې ونیسو، قطر یې له 1 نانومتر څخه تر 1 مایکرومتر پورې وي، نو ځکه دوی ته کلویډل وایي. او یو تعداد پولیساکارایډونه هغه هیڅ په اوبو کې حلیږي نه. که چېرې موږ د فزیکي خواصو له نظره وګورو، دوی ټول سپین پوډر دی، د پوډرو په شکل باندې لیدل کېږي. بې خونده پوډر دی، یعنې که چېرې موږ خوند وغواړو وڅکو، داسې ځانګړی خوند موږ نشو پکې معلومولی. همدارنګه دوی پوډر یا که چېرې خپله دغه پولیساکارایډونه عموما تر مایکروسکوپ لاندې وکتل شي، داسې ځانګړی بڼه یا ځانګړی شکل ځان ته نه لري، هر یو جلا جلا شکل ځان ته نیسي. داسې نه شو ویلی چې ټول دغه ذرات یا دغه پوډر د دوی د دانې د په ګرد شکل باندې لیدل کېږي یا د مربع په شکل باندې لیدل کېږي. نه، مختلف شکلونه ځان ته نیسي او یو خاص شکل او ځانګړی شکل نه لري. همدارنګه که چیرې موږ وغواړو د دوی په ډولونو باندې وغږیږو، نو په همدې سلایډ کې په ډولونو غږیږو. ستاسې په نظر باندې دغه انځور له دغه انځور سره څه توپیر لري؟ پام وکړئ، دغه هره شپږزولي د یوه مونوساکارایډ نمایندګي کوي، او دغه هر خط د ګلایکوزیډیکې رابطې په معنا دی.
یعنی دا هم یو پولیساکراید ځکه خو مونوساکراidونه یو له بل سره یو ځای شوي دا هم یو پولیساکراید دی ستاسې په نظر باندې توپیر به څه وي دې انځور کې څه توپیر به وي ښه به نه وي کولی شئ خپل نظر مو د کمنټ له لارې را سره شریک پولیساکراidونه خپل ډولونه لري موږ نشو کولی چې رنګارنګ مونوساکراidونه یو له بل سره یو ځای شي موږ ورته وایو دا هم یو ډول مونوساکراid ده او دا دلته یو ډول مونوساکراid یو له بل سره یو ځای شوی دی دا هم هماغه ډول پولیساکراid دی نه لکه دلته چې ټول په یو رنګ باندې دي په دې معنی چې دا یو پولیساکراid دی وای البته وبخښئ یو مونوساکراid دی ډیر همدغه نه له همدغه یو ډول مونوساکراid نه ډیر یو له بل سره یو ځای شوي پولیساکراid رامنځته کړي ولې دلته وینو چې مختلف رنګونه په دې معنی چې مختلف مونوساکراidونه یو له بل سره یو ځای شوي دي نو د پایلې ته رسیږو چې یو تعداد پولیساکراidونه چې د هومو پولیساکراid په نام باندې یادېږي دا هغه دي چې د عین مونوساکراid د یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي مثلا ګلوکوز یو له بل سره یو ځای کېږي او یو پولیساکراid جوړوي په ډېر تعداد سره ګلوکوز یو له بل سره یو ځای کېږي یا مثلا فرکتوز همدغه یو ډول مونوساکراid چې فرکتوز دی د دوی ډیر تعداد باندې یو له بل سره یو ځای کېږي او یو پولیساکراid جوړوي ځکه موږ یو پولیساکراid د مونوساکراidونو د یو ځای کېدو څخه رامنځته کېږي نو دغه ډول ته هومو پولیساکراid ویل کېږي چې د یو ډول مونوساکراid څخه رامنځته وي او د دې ځانګړنه دا ده چې هومو پولیساکراidونو چې د هر مونوساکراid څخه جوړ شوی وي د هغې په آخر کې د ان کلمه راځي مثلا یو پولیساکراid دی مثلا نشایسته چې د ګلوکوز مونوساکراidونو څخه جوړ شوی دی ورته ویل کېږي ګلوکوزانس ورته ویلی شو البته که هغه خپل خاص نوم هم لري ولې که چیرې ځانګړی نوم نه اخلو موږ ویلی شو ګلوکوزانس په دې معنا باندې چې ګلوکوز او ان په دې معنا باندې چې ډېر یو له بل سره یو ځای شوي یو پولیساکراid دی یا مثلا مانانس چې د مانوس څخه رامنځته شوي همدارنګه دا چې په څومره تعداد مونوساکراidونه په یو پولیساکراid کې شتون لري هغه نظر ارګانیزم ته توپیر کوي مثلا په جوارو کې مو پولیساکراidونه لرو په الوګانو کې لرو مثلا په وریجو کې لرو مثلا ګلایکوجن دی د انسانانو په عضلاتو او ځیګر کې ذخیره کېږي او هلته شتون لري نظر ارګانیزم ته کله کله ضرورت پیښیږي چې له دې څخه مونوساکراid جلا سي نو وزن او د هغې تعداد کمیږي ځینې حالاتو کې فرق کوي یعنی باید تولید شي نو هلته بیا مالیکولي وزن او د هغې اندازه فرق کوي دا چې د عضویت یا یو ارګانیزم څومره پولیساکراid ته ضرورت لري په هماغه اندازه باندې فرق کوي نشو ویلی چې په یو انسان کې مثلا دومره پولیساکراid همیشه موجود دی نه توپیر کوي یو اندازه او خپل حد لري خو توپیر کوي کله ډېر کله کم دویم ډول د پولیساکراidونو هغه د هیټروپولیساکراid په نام باندې یادېږي هیټروپولیساکراid دا دی چې پولیساکراid دی سمه ده له یو ډول مونوساکراid څخه یا نه دی جوړ مثلا موږ وایو چې فرکتوز پکې شته ګلوکوز پکې شته مانوز پکې شته ګلکټوز پکې شته او بالاخره یو پولیساکراid رامنځته کړی دلته مو ویل چې یو ځانګړی مونوساکراid نه جوړ دی دلته مختلف ډوله مونوساکراidونه پکې وي او ځینې حالاتو کې یوازې دا خالص مونوساکراidونه نه وي مونوساکراidونه له ځان سره بل ګروپ هم لري او بالاخره هغه یو له بل سره یو ځای کېږي او یو پولیساکراid رامنځته کوي هدف مو اخیستی هدف دا دی چې په هیټروپولیساکراid کې یا دا دی چې مونوساکراidونه دي خالص مونوساکراid مثلا مانوس خالص مونوساکراid دی ګلوکوز خالص مونوساکراid دی مثلا ګلوکازامین خالص ګلوکوز نه دی نو د امین ګروپ له ځانه سره دا یو مثال درته وایم نو په هیټروپولیساکراid کې یا دا دی چې خالص مونوساکراidونه یو له بل سره یو ځای کېږي خو فرق کوي مثلا مانوز ګلکټوز فرکتوز ګلوکوز دا یو له بل سره یو ځای کېږي او بالاخره یو پولیساکراid رامنځته کېږي او په ځینې حالاتو کې یو بل ګروپ هم په ځان کې لري
خو پولیساکراید د هغه رامنځته مثلا میو پولیساکراید چې موږ په هر یو باندې جلا په خپل برخو کې غږیږو البته کوم یو اړین وو کوم چې ډیر عمومي نه دي په هغه باندې موږ درسي ویډیو کې د شیونه لرو نو دا د پولیساکرایډونو په اړه باندې کچېرې ستاسو پوښتنه ولرئ سوال در سره پیدا وي کولای شي واتس اپ لارې د ایمیل لارې یا هم د زموږ د فیسبوک د صفحې لارې له موږ سره شریک کړئ دا چې کار مو دا موضوع مو تر سره کړله موږ ته مو غوږ ونیوئ مننه کوله تاسو